علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو په دې ویډیو کې به تاسو ته یو داسې اپلیکیشن راوښیم چې دغه اپلیکیشن په ذریعه باندې تاسو کله هم عکسونه واخلئ نو یقینا چې ډېر حیرانوونکي عکسونه وي. په دغه کیمرا اپلیکیشن کې به تاسو ته ښه باقاعده د عکسونو نوي پوزونه ښایي، نوې طریقې به تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې د عکسونو راښایي. د دې نه علاوه کله چې تاسو دغه اپلیکیشن استعمالوئ، د هغې استعمال تاسو کوئ نو یقینا چې تاسو به ډېر زیات د هغې نه متاثره شئ. تاسو به دغه کیمرا اپلیکیشن چې دی دا به ډېر زیات خوښ شي. د دغه کیمرا اپلیکیشن د دغه مکمل طریقه درته راښایم نن ویډیو کې. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې نوټیفیکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کوئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ د ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو اپلیکیشن پکار وي. دغه اپلیکیشن لینک کمنټس او ډسکرپشن کې شته دی، هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. د اپلیکیشن تاسو کولاو کوئ نو په دې کې به تاسو ته داسې شان یو انټرفیس راشي. ټیک ده، دلته کې تاسو ګورئ تاسو له مختلف کیټیګریز راکړي دي، مختلف پوزونه یې راکړي دي. اوس دا که تاسو کله په دې باندې کلیک واخلئ نو دې کې تاسو ته دلته مختلف طریقې راښایي د تصویرانو اخیستلو. اوس دلته کې تاسو کومه طریقې سره عکس اخیستل غواړئ، سمپل هغه پوز به تاسو د دې ځای نه سلیکټ کړئ. کله چې تاسو هغه پوز سلیکټ کړئ نو دا تاسو وګورئ دلته کې تاسو ته هغه پوز راغی، د هغې سره سیملر کم آیډیاز کم پوزونه چې دي هغه ټول تاسو ته دلته کې راغله. بیا چې کله تاسو په دې کیمرا اپلیکیشن کلیک وکړئ نو دا به تاسو نه یو پرمیشن غواړي، دې ته به تاسو سمپل دغه پرمیشن الاف کړئ. اوس که تاسو وګورئ زما د موبایل په سکرین باندې کوم پوز چې دی صحیح ده هغه ماته دغه شان دی بالکل مخامخ ښکاري. مطلب که زه چا له عکس اخیستل غواړم نو هغه به زه بالکل هم په دغه طریقې سره کینومه، کومه طریقه چې زما د موبایل په سکرین باندې ده. د دې نه علاوه نور هم ډېر ښایسته ټرینډینګ بالا پکې شته دی. دا وګورئ مختلف پوزونه د دې سره مختلف فلټر ډېر خوندور او ډېر مزیدارې فلټرې چې دي هغه تاسو ته په دغه اپلیکیشن کې دننه میلاویږي. چې کومه یو طریقه ستاسو خوښوي سمپل هغه طریقه هغه پوز د دې ځای نه تاسو څه کوئ سلیکټ کړئ. دا وګورئ تاسو بوایز مین ګایز هر یو دغه دپاره آیډیاز چې دي هرې طریقې ځانه مختلف کیټیګریز دي په زرګاو طریقې چې دي هغه تاسو ته د ټرینډینګ بالا عکسونو په دې اپلیکیشن کې دننه ښکاري. دا وګورئ اوس تاسو دلته کې د موبایل په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري. کله چې تاسو عکس اخلئ نو هغه هر څه به بالکل په فرنټ باندې تاسو ته وي، نو که څه غلطي وي پکې هغه تاسو ویستلی هم شئ. قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر